سلامونه له ملان میډیا څخه ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. خوست کې د زرغون افغانستان کرکټ جام سیالۍ پیل شوې. نن شنبه د افغانستان کرکټ بورډ له لوري په خوست کې د زرغون افغانستان جام سیالۍ پیل شوې. دا لوبې د څلورو لوبډلو ترمنځ پیل شوې او ټاکل شوې چې شاوخوا یوه نیمه اونۍ به دوام وکړي. د یادو لوبډلو لوبډل مشرانو پرون د یوه خبري کنفرانس پر مهال ویلي چې دا لوبې د کورني کرکټ ترڅنګ د ملي لوبغاړو لپاره هم اړینې دي، څو په خبره یې د یادو لوبو په ترسره کولو سره د خپلو راتلونکو نړیوالو لوبو لپاره هم چمتووالی ونیسي. د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدي په دې اړه یو جلا ویډیویي پیغام کې ویلي چې ملي لوبډله په سریلانکا کې د دې هیواد له کرکټ لوبډلې سره لوبې لري او زیاتوي چې ورته د چمتووالي په موخه اړتیا ده چې په زرغون افغانستان جام کې لوبغاړي ورته چمتووالی ونیسي. ټاکل شوی د زرغون افغانستان جام لوبو له ترسروي وروسته د کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا په شمول د یو شمېر هیوادونو له لوبډلو سره د یو ورځنیو لوبو سیریزونه ولري. د آزادو سیالیو اتل کریم بدخشي خپل ازبکستاني سیال خالمراد نورمادوف ته ماتې ورکړه. د افغانستان د آزادو سیالیو اتل عبدالکریم بدخشي په یوه بېساري آزاده سیالۍ کې ازبکستاني لوبغاړي خالمراد نورمادوف ته ماتې ورکړه. دا سیالي په مسکو کې د روسیې د ICI په نوم نړیوال سازمان کې ترسره شوه چې بدخشي وکړی شول خپل سیال ته د لوړو امتیازونو په توپیر سره ماتې ورکړي. د غزني په جاغوري کې د فوټبال رمضان جام د امید بلو لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېد. د غزني په جاغوري ولسوالۍ کې دا سیالۍ د یادې ولسوالۍ د بېلابېلو کلیو د 21 لوبډلو په ګډون سره پیل شوې وې چې پرون د امید بلو په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په پایلوبه کې د امید بلو لوبډله د چمبارای هوتقول له لوبډلې سره د لوبې په موخه میدان ته ووته چې په پایله کې امید بلو لوبډلې خپلې سیالې لوبډلې ته د 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه او په دې توګه یې د رمضان جام یادو سیالیو اتلولي وګټله. د اتلې لوبډلې لوبغاړی خیرالله په دې لوبو کې د 14 ګولونو وهلو له امله غوره ګول وهونکی، د همدې لوبډلې بل غړی امین شایان د غوره ګول ساتونکي او د عقاب بابا لوبډلې لوبغاړی واحد د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. د پایلوبې د پای په مراسمو کې د جام ګډونوالو لوبډلو غوره لوبغاړي په نغدي او نورو مادي ډالۍ ونازول شول. په پکتیا کې د خوځښت ځوانانو د خپلواک افغانستان د والیبال سیالیو اتلولي وګټله. د پکتیا بدني روزنې او ورزش ریاست او والیبال فدراسیون په همغږۍ په مرکز ګردیز کې د 18 لوبډلو ترمنځ د خپلواک افغانستان تر عنوان لاندې موده وړاندې د والیبال پیل شوې سیالۍ د خوځښت لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د سیالیو چې 8 ورځې دوام وکړ پایلوبې ته یې د نیازیو زلمو او د خوځښت ځوانانو لوبډلو لار موندلې وه چې په پایله کې خوځښت زلمو لوبډلې خپلې سیالې لوبډلې ته د 3 میدانونو په توپیر سره ماتې ورکړه او اتلولي یې هم ترلاسه کړه. په همدې موخه په جوړو شویو مراسمو کې د ورزشي مسؤلینو، ورزشکارانو، قومي مشرانو، د ملکي او نظامي ادارو استازو او ګڼو مینوالو ګډون کړی و. په هیواد کې له ورزش ور اخوا د هند سوداګریزو سیالیو په دوام کې پرون نوین الحق 3 لوبغاړي وسوځول. د هند کرکټ غوره تجارتي لیګ د تیرې شپې په لوبه کې د لکهنو سوپر جاینټس او پنجاب سوپر کینګز ترمنځ لوبه وشوه. افغان توپ اچوونکي نوین الحق 3 ویکټې واخیستې. د نوین الحق لوبډله لکهنو د پچې له ګټلو سره لومړی د منډو جوړولو پریکړه وکړه او پنجاب لوبډلې ته یې د 258 منډو هدف وټاکه چې دا په دې لیګ کې تر ټولو د ډیرو منډو دویم ریکارډ دی. پنجاب لوبډلې ونشول کولی چې یاد هدف پوره کړي او ټوله لوبډله یې د 201 منډو په جوړولو سره وسوځېده. په سږني IPL کې د نوین الحق ترڅنګ راشد خان، فضل حق فاروقي، رحمان الله ګربز او نور احمد لکڼوال هم د بېلابېلو لوبډلو سره لوبیږي. او د IPL په اړه په یوه بل خبر کې د هند تجارتي لیګ سیالیو په ترڅ کې نن د ګجرات او کلکتې لوبډلې سره لوبه کوي. ټاکل شوی نن د هند تجارتي لیګ یا IPL سیالیو په دوام سره د ګجرات ټایټنز او کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې د یوه او بل په خلاف د لوبې میدان ته ښکته شي. په نننۍ لوبه کې د لوبډلو د ترکیب په اساس د افغانستان د کرکټ 3 مهم لوبغاړي هم یو او بل پر وړاندې لوبیږي. ټاکل شوی نن راشد خان او نور احمد لکڼوال د ګجرات ټایټنز او رحمان الله ګربز به د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې لپاره لوبه وکړي. راشد خان او نور احمد ته په پرلهپسې توګه ګجرات ټایټنز لوبډله د لوبېدو چانس ورکوي، خو رحمان الله ګربز ته بیا وروستیو څو لوبو کې کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې د لوبېدو چانس نه دی ورکړی.